د کندهار ولایت یو شمېر بزګران وایي چې سږکال یې د انګورو ډېره برخه ناروغیو خراب کړې او حاصلات یې د تېرو کلونو په پرتله باندې کم دي. د دوی په خبره چې د ناروغیو ترڅنګ په هیواد کې سږني وچکالي هم دوی سخت ځپلې او د حاصلاتو د کمیدو یو تر ټولو لوی لامل وچکالي هم ده. په دې سږکال کې مثال د څو کاله کې وچکالي زیاته ده. موږ ته کوم حاصل دونه نه راکوي کله مخ ټیم کې چې راکوي. ظریف خان کاکا 13 کاله کېږي چې د انګورو سوداګري کوي. نوموړی وایي سږکال لکه څومره قدر چې فصل سوی و هغومره قدر انګورو غټوالی نه وکړي مطلب فصل میده رالی نو موږ کاروبار دی نو اوس په دا کې لګیا یو خو دغه خوندور نه دی بازارونه یې کمزوري دي سټورونه دلته نسته دا کم لاسي یخچالونه دي په دا کې چې موږ اوږدو خرچه کوي برق مطلب هر ځای نسته وړې به صنعتي پارک له هلته یې جمع کوي بیا په 3 ورځې کې په 2 ورځې کې موږ کانټینر جوړ کړو بیا نو پاکستان ته اړوو هلته په اسلام آباد ولاور کراچي منډۍ کې موږ خرڅوو. د کندهار ولایت بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د دوی د حاصلاتو لپاره د سړې خونې جوړې کړي او د غرض له دوی سره د مرستې وکړي. سړه خونه نسته اگر د خلک مجبور دي بس یا به پاکستان ته استي یا به کشمش کوي سړې خونې ولري نو خو اوس لکه خارجي هېواد اوس ګوره د ایران څخه مال راځي مطلب میاشت انګور موږ لیدلي د ترکیې څخه انګور راځي مطلب موږ پاکستان کې لیدلي دي میاشت یوه نیمه وخت لري زموږ هغې چې موږ ډېر وخت وساتو په دا اوس یشتورو په دا یخچالو کې در 15 شپږ ورځې به لابد موږ نسو ساتلی. بلخوا بیا په کندهار ولایت کې د انګورو له رسېدو سره ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه کسان وایي چې خوښ دي په کور دننه ورته کاري فرصتونه په لاس ورغلي دي. دلته مو د 15 ورځې کېږي چې کار کوو او د ارغنداو په خپل کار اخته یو اول حکومت چې د دې سره خپله مرسته وکړي د دې پرمختګ به ډېر سي د دې خپل کاروبار به سره چلند سي خپل کار به سم سي. د مزدورۍ کار د کارونه سره کمزوري دي نو دغه ټکهدارانو کار چې نه یې بره وروره بیکاري ده چې موږ د پاکستان په خوا ځو نو دلته دغه زموږ د وطن ټکهداران دي عجیز ماما ټکهدار دی موږ دلته د ده سره لګیا یو کارونه سره کمزوري چې دا مزدوري نه یې ډېر خوشحال یو د دې څه بس دلته بله چې لګیا دی د عجیز ماما ټکهدار سره بله ډېر خوشحال یو د نورو ولایتو ملکو سره ګرځېدلي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت که څه هم د بڼوالو او بزګرانو یا د ستونزې مني خو زیاتوي چې دوی تر خپل توان پورې له بڼوالو سره همکارۍ او مرستې کړې دي او هڅه کوي د دوی شته ستونزې حل کړي. د وچکالیو د وجې څخه یعنی د امراضو زیاتېدل په میوجاتو کې یو وجه وچکالي کېږي چې د هغو د وجې څخه راځي ځکه د هغه د وجې څخه مځکه تروه کېږي او د مځکې هغه خپل اصلیت خوږوالی د لاسه ځي او په دې خاطر باندې په میوجاتو کې یا په سبزیجاتو کې هغه د امراضو تاثیر راځي. په هیواد کې دننه د نگاه کولو یا د ساتلو دپاره چې بیا د بازار د تقاضا په وخت کې بازار ته دوی عرضه کړي چې په ښه قیمت باندې وپلورل سي. رښتیا هم سړې خونې ډېرې اړینې دي او په دې برخه کې د کرنې وزارت ډېر کار کړی دی. دا اوس حالا پر دولتي بودیجه یا د وزارت په بودیجه باندې پر 1400 سردخانو باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به استفادې ته هغه برابرې سي. د یادونې وړ ده چې کندهار یو د هیواد له سترو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او خلک یې تر ډیره بریده په کرنه بوخت دي. احسان الله کریمي CMG کندهار.